الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا عزتمندو مخکې دا موضوع شروع وه چې هغه څوک چې هغه د کافرانو سره همکاري کوي د مسلمانانو خلاف او دغه رنګې د مسلمانانو خلاف د هغوی سره په جنګونو کې برخه ویسه اخلي نو د هغوی حکم د هغه کافرانو دی چې د کومو کافرانو سره همکاري کوي که حربي کافرانی که صلیبیانی که تاتاریانی او که نور او نوري هر هغه څوک چې د هغوی سره همکاري کوي نو د دغه نام نهاده مسلمان حکم د هغه کافر دی چې د کوم سره همکاري څرنګه چې دغه کافرانو خلاف جهاد کولی شي نو دغه رنګه به دغه نام نهاده مسلمان خلاف هم جهاد کولی شي بیا دې باره کې مخکې موږ آیتونه ذکر کړي وو بیا واقعاتو نو دې پورې 14 واقعات موږ بیان کړل په دې بیان کې 15مه واقع بیانو 15مه واقع دا وه چې د اندلس د بعضې خائنانو قمندانانو او جنګیالو په حواله سره ده او د یو استفتاء باره کې د هغه وخت علما کرامو جواب کړی فتوا ورکړې ده نو هغه استفتاء او هغه فتوا را نقل کوو د هغه استفتاء حاصل دا دی چې د اندلس او د مغرب اسلامي صورتحال چې کله کمزوری شو او صلیبیان قوي شو نو ډېر داسې بې وجدانه او بې ناموسه مسلمانان امو چې د صلیبیانو په فوجونو کې برتي شو په هغې کې وظیفې واخیستې نوکري واخیسته او بیا د مسلمانانو خلاف په جنګونو کې حصه هم اخیستله او چې کله به د مسلمانانو خلاف جنګونه کېدل او دغه نام نهاده مسلمانانو په هغې کې کوم مېړانې مظاهره وکړه او د مسلمانانو خلاف به ښه جنګ وکړو نو هغې ته به د شجاعت او د مېړانې یو تمغه او مډال ورکاو هغه نام نهاده مسلمانانو چې هغه د صلیبیانو سره ملګري شوي وو د مسلمانانو خلاف به جنګونه کول چې کله جنګونه کې به هغه نام نهاده مسلمانانو د مسلمانانو خلاف یو ښه مېړانه وکړه نو هغه صلیبیانو به هغې ته یو تمغه او مډال ورکاو هغه مډال چې په هغې باندې د صلیبیانو د بادشاه شکل به و د هغه تصویر به و پې د هغې ته به لونور وه لونور په نوم باندې مډال به دغه نام نهاده مسلمانانو ته صلیبیانو ورکاو نو دا قمندانانو او د دغه جنګیالو په باره کې چې کوم د صلیبیانو همکارانو د هغه زمانې د علماو نه فقهاو نه استفتاء وشوه استفتاء اوږده وه مختلف سوالات پکې وو یو سوال پکې دا و چې دا خلک مرتد دي او که نه دي او که چېرته په دې باندې مسلمانان غالبه شي نو د دې نه به طلب د توبې کېږي او که نه به کېږي دغه رنګې د دغه جنګیالو د دغه قمندانانو د زانه څه حکم دی چې زنانې دې قمندانانو دغه جنګیالو په حکم کې دي او که نه دي او که دوی زنانه مرتدي شوي نو وجلی کېږي به او که توبې مطالبه به ترې کېږي او که نه وینځې به ترې جوړولی شي او که نه داسې حکم یې نه دی بدل حکم دی دارنګې دوی د اولاد څه حکم دی چې دوی اولاد مو غلامان کولی شو او که نه شو کولی دغه رنګې مرتد په شان د کافرسي دی او که نه دی او آیا زموږ دپاره جایز دي چې په دې مسایلو کې
په خبرو عملو کو چې کوم د امام مالک رحمه الله د هغې ملګرو نقل کړي یعنی تقریبا په د استفتاء کې 6 سوالات شوي وو. یو سوال دا چې دا مرتد دی او که نه دی، دارنګې دی د زانو څه حکم دی، د دی د زانو وجل دي، مطالبه د توبې ده، هیڅ په دې جوړېږي، څنګه به ورسره کېږي، دارنګې دی د اولاد څه حکم دی، او که چېرې دا خلک مرتد شوي نو په حکم د کافرستي کې دی او که نه. یا دارنګې موږ په داسې مسایلو کې امام مالک رحم الله په قول چې د هغه نه د هغې شاګردان نقل کړي عمل کولی شو که نه شو کولی. نو دا استفتاء لږه اوږده وه، 6 سوالات پکې وو. نو د هغه زمانې علماو په هغې کې جواب ورکړی و. جواب لږ اوږد دی خو مختصر حاصل یې دا دی. هغې جواب کې وتو چې دغسې واقع د معتمد بادشاه په باره کې هم راغلې وه. مخکې موږ دا واقع بیان کړې وه چې معتمد بادشاه د مسلمانانو خلاف د صلیبیانو نه همکاري غوښتلې وه، خو دې کې لږ فرق و. معتمد بادشاه د صلیبیانو نه همکاري غوښتلې وه او دغه جنګیالو د دې صلیبیانو سره ملګرتیا کوله او د مسلمانانو خلاف به دغه صلیبیانو نه همکاري غوښتله. نو عزتمندو جواب کې ورته دا وویل چې دغسې واقع د معتمد بادشاه راغلې وه. نو د هغه وخت اکثر فقهاو یوسف بن تاشفین رحمه الله ته فتوا ورکړې وه چې دا بادشاه مرتد شوی دی. البته قاضي چې کوم و د هغې یا بعضې علما هغې ویل چې نه مرتد نه دی او بیا فیصله د قاضي په فتوا باندې شوه. نو دغه معتمد بادشاه قتل نه کو، بیا په اغماد کې هغه بندي شو، ډېر وخت په اغماد کې بندي و، بیا هغه بند کې قید کې دی مړو. نو عزتمندو ګورئ دی چې دا کومه فتوا ورکوله نو سابقه فتوا په داسې مسلو پسې وکتله. دې خبرې ته فکر لرل پکار دي. داسې واقع مخکې موږ بیا یو محمد بن عبدالله السعدي په نوم باندې و چې هغه د پرتغال د فرنګیانو نه د مسلمانانو خلاف کومک اخیستی و. نو په هغې باندې علماو د کفر او ارتداد فتوا ورکړې او بیا د هغې خلاف جهاد وشو. او دارنګې د معتمد بادشاه چې و دم د فرنګیانو نه صلیبیانو نه همکاري غوښتلې وه د مسلمانانو خلاف. نو په دم اکثر فقهاو د کفر فتوا ورکړې وه، خو چې کوم قاضي و یا بعضې علما و نو هغې پې د کفر فتوا نه وه ورکړې. بهرحال یوسف بن تاشفین رحمه الله دا به بندي کړی او په جیل کې پروت او بیا په جیل کې دی مړو. نو بهرحال عزتمندو مختصر فتوی دا ورکړه چې دې مسله کې مخکې فیصله دا شوې چې دا خلک اکثر رای دا وه چې کافر او مرتد دي او بعضې ویل چې نه کافر او مرتد نه دي، خو بیا فیصله په دغه باندې شوې وه. عزتمندو هغه سابقه فتوا چې کومه وه د هغې په طریقه باندې دغه ورکړو. د دې وجې نه موږ ووو چې د پاکستان د فوج په باره کې د سابقه علماو فتوی کتل پکار دي چې د پاکستان فوج کوم کردار ادا کو، د امریکایانو سره په کومه لویه پیمانه باندې همکاري وکړه چې دومره په لویه پیمانه باندې همکاري په سابقه اسلامي تاریخ کې نه ده شوې. د دې نه لږه لږه همکاري د کفارو سره شوې، خو بیا هم پې هغه علماو بعضې علماو پې د کفر او ارتداد فتوی ورکړي او بعضې پې دا ویلي چې دا دی سبق قتال او جهاد کیي او د دې حکم د حربیانو دی. نو عزتمندو دې کې سابقه فتوا ته که دې زمانه کې یو مفتي را پیدا شي، د مفتي عبدالرحیم په شان خلک را پیدا شي هغه د فوج نه دفاع کوي، نو داسې مفتیانو فتوا ته کتل نه دي پکار. په سابقه اسلامي تاریخ کې چې فقهاو کومې فتوی ورکړي هغه ته کتل پکار دي. نو عزتمندو دلته دغه کوم قمندانان یا جنګیالي چې وو دا کوم په اندلس کې چې کوم واقعات راغلي وو چې کوم بعضې نام نهاده مسلمانان قمندانان چې هغې د صلیبیانو سره ملګرتیا کړې او د مسلمانانو خلاف یې جنګونه کړي وو، نو د هغه زمانې د فقهاو نه چې تپوس شوی نو مراجعه چا ته کړې ده؟ مراجعه په دې مسله کې سابقه فتوا او استفتاء ته کړې ده. علماو دا جواب ورکړی چې دغه رنګې واقع د معتمد بادشاه راغلې وه. نو د هغې باره کې چې علماو کومه فتوا ورکړې ده هغه فتوا اوس هم ده. د دې وجې عزتمندو موږ هم دا وو چې د پاکستان د فوج باره کې هغه فتوی دي چې کوم د سابقه علماو نه نقل دي هغې ته به کتلی کېږي. که په دې دور کې یو درباري ملای، یو نام نهاده مفتي
او دغه رنګې هغه د پاکستان د فوج د پالیسیانو تایید کوي، د هغې حمایت کوي، د هغې نه دفاع کوي، د هغې د ظلمونو دپاره د جواز لارې ګوري او د خپل علم نه یو دوکانداري جوړه کړي. نو عزتمندو د داسې نامنهاده مفتیانو او د علماو فتوې ته به نه کتلی کېږي. سابقه اسلامي تاریخ کې چې سابقه فقهای کرامو کومې فتوې ورکړي هغې ته به کتلی کېږي. نو بهرحال عزتمندو اوس دغه فتوو مطابق چې کومه فتوا د معتمد بادشاه باره کې ورکړل شوې وه، یا دا نه کوم د محمد عبدالله سعودي باره کې کومه فتوا ورکړل شوې وه، یا د دغه قمندانانو باره کې چې کوم اندلس کې وو، نو هغې کې فتوا څنګه وه؟ د یو فتوا د کفر او ارتداد وه، او دویمه فیصله چې پې شوې وه نو هغه دا ده چې کافر او مرتد نه دي، خو دا به نیولی کېږي او دا به قیدین کېږي او بندین کېږي به دا قسم خلک. یعنې په هغې باندې بیا د بند فیصله وشوله، خو د اکثرو فقهاو رای پکې څه وه؟ هغه د کفر او ارتداد وه. او د دې نه علاوه چې کومې استفتاګانې موږ نقل کړلې او فتوې موږ نقل کړلې، نو عزتمندو په ټولو کې دغه ویلي شوي دي چې د دوی سره د دغه کافرانو حربیانو په شان جنګ کېږي، د حربي کافرانو حکم یې دی. د کوم کافر څه چې دغه نامنهاد مسلمان اتحاد وکړو نو د هغه کافر حکم یې دی. نو بهرحال بیا دغه بادشاه جیل ته غورځولی شو او جیل کې بیا مړ او دې باندې ډېر عجیبه غونې حالات هم بیا راغلي وو. مخکې موږ اجمالا واقع ذکر کړې وه چې دا کله په اغماد کې بندي وو، نو د ده بچي د ده ملاقات رال د اختر په ورځ باندې د مبارکۍ او سلام دپاره رال. په دې بچو کې د نونه هم وی، د نونه جامې زړې جامې اغوستې وي او ښایسته نونه وي، بادشاه و نونه مورخین وایي داسې نونه وي لکه د سپوږمو په شان ته، خو په خیبله وي او دارنګې د نعمتونو د خوشحالۍ آثار پرې نه ښکاره کېدل. نو بهرحال هغه نونه چې کله د اختر په ورځ باندې د ده ملاقات ته رالې، د ده مبارکۍ ته رالې، نو دی ډېر زیات خفه شو. او دا معتمد بادشاه ډېر ښه شاعر هم و، پویه سړی هم و، ښه شاعر هم و. نو دی ډېر خفه شو، درمن شو په دې حالات، د خپلو نونو ته یې چې وکتل نو ده یو قصیده ولوستله. پاکې ځینې شعرونه داسې هم دي چې فی ما مضی کنت بالاعیاد مسروره فساک العید فی اغمات معصوره. ویل مخکې ته په اخترو کې ډېر خوشحاله وي، خو اوس په اغمات کې په داسې حالت کې چې بندي. او ترا بناتک فی الاتمار جایعة یغزلن للناس ما یملکن قطمیره. وایي ستا نونو چې دی زړې جامې اغوستې دي، وږي دي، او خلکو له چې دی سپڼسي ودي او خلکو په کورونو کې نوکري کوي او د یو قطمیر مالکان یې نه دي. عزتمندو دا هم بعضې علماو لیکلي چې ده دا نونه د داسې یو سړي په کور کې مزدوري کوله چې هغه د پلار باډیګارډ و، د پلار باډیګارډ و، د هغه په کور کې مزدوري کوله، هغوی د سپڼسي ودل. نو بهرحال بیا یطعن فی الطین والاقدام حافیة کأنها لم تطع مسکا وکافوره. ول دا په دې خټو کې را روانې دي او پیزار یې نشته، په خیبله په خټو کې را روانې دي او کأنها لم تطع مسکا وکافوره. گویا کې دوی مشک او کافور نه دي پیمال کړي. څه معنی؟ مخکې دوی باندې داسې وخت تېر شوی چې دوی به مشک او کافور استعمالول، په مشک او کافورو به ګرځېدلي، او اوس په خټو کې ګرځي او په خیبله دي، بې پیزاره دي. نو بهرحال عزتمندو دا واقع دې لپاره نقل شوه چې ګوره دغه د اندلس چې کوم قمندانانو چې دغه صلیبیانو ملګرتیا یې کړې وه، د هغې په ملګرتیا کې د مسلمانانو خلاف جنګونه به یې کول او جنګونه کې به چې ښه کردار ادا کو نو صلیبیانو به انعام ورکاو، تمغه او میډال به یې ورکاو. نو د هغه زمانې علماو پکې هغه فتوا ورله چې کومه فتوا هغه فتوی را نقله چې کوم د معتمد بادشاه باره کې ورکړې شوې وه. شپاړسمه واقع چې عزتمندو راغلې ده نو هغه دا وه چې د مغرب اسلامي یو حکمرانو چې هغه مجاهدینو ته د جهاد په وجه سزا ورکړې وه. دا واقع هم لږه اوږده ده، خو حاصل یې دا دی چې دغه د مغرب اسلامي د یو ولایت نه مسلمانان د کافرانو خلاف جهاد ته لاړ. لکه مثلا مجاهدین د افغانستان نه پاکستان ته لاړ شي، دغه صورتحال و. نو دغه د مغرب اسلامي بعضې مجاهدین جهاد ته لاړ، کله چې واپس رال
نو دغه ولایت د مغرب اسلامي کې ولایت او دغه ولایت حاکم هغه دغه مجاهدینو ته ډېرې سزاګانې ورکړې، بعضې وژلي مو، رشته دار له دمکیان یې ورکړي، اعلان یې وکړو چې دا د هغه چا سزا ده چې هغه دغه رنګې کار کوي. عزتمندو نن سبا د مجاهدینو سره حالات هم شوي دي. پاکستان ډېر مجاهدین په دې باندې بندیان کړي دي، چاپې پې والي، شهیدان کړي دي، رشته دار له دمکیان یې ورکړي دي چې دا خلک ولې افغانستان ته جهاد ته ځي. په دې باره کې ډېر بېشماره واقعات راغلي او د پاکستان پوش په دې حواله هم ډېر زیات ظلمونه کړي. نو بیني هم دغه واقع په مغرب اسلامي کې هم راغلی وه چې د مغرب اسلامي د ولایت مجاهدین هغه جهاد ته تللي وو او چې کله بیا د جهاد نه واپس شوي نو د هغه ولایت حاکم دغه مجاهدینو ته ډېرې سزاګانې ورکړې وې، ځینې وژلي مو، شهیدان کړي وو او رشته دارو له دمکیانې ورکړل چې دا هلکان هم کنټرول کوي، منع کوي. که دا نه منع کېږي نو ګوره سهار به ستاسو هم دغه سزا وي. لکه د پاکستان حکومت هم دا کارونه وکړه، د ډېر مجاهدینو رشته دار یې وزورول، دمکیانې ورکړلې چې دا خپل مجاهدین د خپل خلک کنټرول کوي. نو بهرحال دا واقع چې کله راغله بیا د دغه مغرب اسلامي یو بل حکمران دی، هغه د دغه حکمران په حواله باندې د علماء کرامو د استفتاء وکړه چې د دې والي څه حکم دی چې مجاهدین د جهاد نه منع کوي. دا حالات کله کله راځي، دا لکه مثلا یو سړی د پاکستان نه افغانستان ته جهاد راځي، د امریکایانو د ناټو خلاف جهاد کوي، د پاکستان حکومت په ظلم وکړي، یا یو مجاهد د افغانستان نه پاکستان ته ځي جهاد ته او یو والي هغې له سزاګانې ورکړي. نو دې باره کې یو بل حکمران دی د مغرب اسلامي، هغه د علماء کرامو نه دې باره کې استفتاء وکړه. نو هغې بیا جواب ورکړو. جواب هم لږ تفصیلي دی خو جواب کې څو خبرې کړي. یو دا که دغه سزاګانې په دې وجه ورکړي چې دغه ظالم حکمران د کافرانو د کفري دین سره محبت وي. نو په دې کې خو هېڅ شک نشته چې دغه حکمران بیا کافر شوی دی. یو سړی مجاهدینو له سزا په دې وجه ورکوي چې د دغه کفري ملک د هغې د دین سره محبت وي. لکه یو سړی مجاهدین له سزا په دې وجه چې د امریکایانو دین یې خوښي نو د هغه په کفر کې خو هېڅ شک نشته، دی یقیني کافر دی. او که چېرې دا کار صرف په دغه وجه نه وي، ځکه اسلام مسلمان د شان نه دا ډېره بعیده ده چې هغه یو مجاهد له په دې سزا ورکوي چې د کفارو دین یې خوښي. نو که دغه کفري دین یې خوښ نه وي نو بیا دا فسق دی، ظلم دی او د داسې والیانو مخنیوی پکار دی، د هغې لاس نیول پکار دي. دغه واقع تفسیري هغې رانقل کړې ده. نو هغې دغه جواب ورکړی. جواب کې دا ویلي فإن كان قتله لمن جاهد نصرة لأعداء الله وحمية ومحبة في دينهم. وایي که چېرته د مجاهدین شهیدان کړي، سزا یې ورکړي په دې وجه باندې چې د الله دشمنانو سره مدد کوي او د هغې د دین سره محبت وي، نو په هذا خلع من عنقه ربقة الاسلام. وایي دې سړي د اسلام پړی د خپل څنډه ویستې څه معنی دی کافر شوی، مرتد شوی دی. او که چېرته دغه وجه نه وي نو بیا چې څوک دا کار کوي دغه والي فاسق فاجر دی، ظالم دی او دی په کبیره ګناه کې اخته دی. وایي ان الذي يفعل ذلك بالمسلمين لا شك في فسقه وظلمه وجوره. کم والی چې د مجاهدینو له سزا ورکوي د جهاد په وجه باندې نو د هغې په ظلم او فسق کې هېڅ شک نشته. وأنه من أهل العظائم في الدين وذوي الكبائر من المفسدين. دا لوی مجرم دی او دی په کبیره ګناه کې اخته دی او فسادي دی او يجب على كل من قدر عليه وتمكن أن يكف أذى عن المسلمين. که د چا وس کېږي نو دغسې والي لاس نیول پکار دي، هغه بندول پکار دي د دې ظلم نه. نو بهرحال دغه جواب لږ اوږد دی خو حاصل یې دغه و چې که چېرته یو والي مجاهدین د جهاد نه منع کوي چې تاسو تشکیل ته مه ځئ، جهاد ته مه ځئ، او دا منع کول مجاهدین له بیا سزا هم په دې ورکوي، نو که دا منع کول دا سزا ورکول مجاهدین له په دې وجه باندې چې دا کفري دین سره محبت وي نو بیا خو دغه والي کافر مرتد دی. او که چېرته په دغه وجه باندې سزا نه ورکوي، د بل اسباب نور وجوهاتو په وجه ورکوي،
نو بیا دی ظالم دی، فاسق فاجر دی، په کبیره ګناه کې اخته دی، فسادي دی. د هر چا چې په دې والي باندې لاس بریږي نو دا والي دغه لاس نیول پکار دی او دغه والي د دې ظلم نه منې کول پکار دي. دا د فتوی حاصلو چې موږ را نقل کو. نو ګوره عزتمندو، دلته هم دا خبر راله چې یو سړی مجاهد سزاوار کوي د جهاد په وجه باندې. لکه پاکستان کې داسې واقعات بشماره راغلي، په زرګونه واقعات چې مجاهدین صرف د جهاد په وجه باندې سزاوار شوي دي. نو د هغې حکم دغه چې تاسې په دې فتوا کې ولیده او دې باره کې نور واقعات وروسته په نورو بیانو کې انشاءالله را نقل کوو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.